د خوست ولایت ښاروالۍ له لوري د ښار دننه د ناکامورا څلورلارې شمال او جنوب لوري ته د شاوخوا 2 کیلومترو د نوي سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ مسؤلینو په وینا د ناکامورا څلورلارې شمال لوري ته به د 980 متره او جنوب لوري ته د 920 متره په اوږدوالي چې 10 متره به سور ولري سړک جوړ کړي. همدارنګه دوی زیاته کړه د هغو ځمکو او دکاندارانو مالکینو ته به د استملاک مطابق خپل حقوق ورکړي چې د یاد سړک په جوړېدو سره خپل ځمکه او دکانونه له لاسه ورکوي. او نوی کال کې به ان شاء الله دغه رقم ته د خوشحالۍ زری نور هم زیات وي، خو په کم وخت کې په دامدار ژوند کې ان شاء الله د سرکار ډبل سړک به هم افتتاح شي. نور د منځکي مالکین چې هغه د بیا هم د ډاډ ورکوي چې تاسو د نه خفه کېږئ او موږ به ان شاء الله تاسو ظلم نه کوو. د استملاک کمیسیون د ټاکله د استملاک قانون او اصول مطابق به تاسو خپل د منځکي عوض درکوو. بل طرف بیا د خوست ولایت والی په خوست کې د روان کال په جریان کې د نویو پروژو د تطبیق ډاډ ورکړ او له ولسونو وغوښتل چې د عام المنفعه چارو او د پروژو په تطبیق کې د له دوی سره همکاري وکړي، نه دا چې د دوی د پلانونو خنډ وګرځي. نو دا پروژه الحمدلله دا یو ملي پروژه ده او د خوست د ولسونو لپاره د دې بیخي او اشد ضرورت په دې کې موږ ډېرې ستړیاوې وکړلې او خپل ولسونو قومونو ته مو ډېر قناعت ورکړي چې دا بیخي په څو میاشتې پر دې پروژه باندې کار وکړو، بالاخره موږ په دې وتوانېدو چې خلکو ته قناعت ورکړو. دا به انشاءالله د دې پروژې په تطبیق سره د خوست ولایت ولسونو ته یو غټ سهولتونه رامابین ته شي. او یو وارې بیا مو د ولسونو دا غوښتنه ده چې زموږ سره د عمل منفعه پروژو په برخه کې کومک او همکاري وکړي او ان شاء الله بیا هم دوی ته وعده ورکوو چې دوی به د خپل حقوق څنګه د استملاک او د حکومت د پروسې قانوني په هغه برخه کې به ان شاء الله دوی په حق رسېږي. اخوا هغه دکانداران او د ځمکې مالکین چې د سړک په جوړېدو سره به یې ځمکې او دکانونه ترې لاندې کړل شي، د دغه سړک په جوړېدو سره هم خوښ دي، ولې له حکومت څخه د خپلو حقوقو غوښتنه هم کوي. دا سړک چې جوړ شي دا نه به د خلک ډېر ازود وي، موټر به ازود وي، دا ډېره ښه کیسه ده، ډېره فایده لري. عوام هم پخه وي، موټر به هم پخه وي، په دې ځای کې به مارکیټینګ میلول ورسره جوړ شي، عوامو دپاره د حکومت لپاره ډېره فایده ده. نو موږ له والي صاحب نه له ښاروال صاحب محترم نه ډېر راضي یو. تقریبا 2 میاشتې موږ ته وخت راکړی و، په 2 میاشتو وخت کې موږ د دکاندارانو خپلو جویو ته لاړو. الحمدلله نن موږ ډېر خوشحاله یو چې په دا ځینې سړک ته شو. هرچند موږ دپاره به شخصي تاوان وي، خو شخصي تاوان ته موږ خوشحاله د خوست بنیادي دپاره. یاد دی وی چې له 13 کلونو راهیسې د دغه سړک د جوړېدو پلان موجود و، ولې حاکم نظام په تطبیق باندې نه وتوانېدلی چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د یاد سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. همدارنګه د خوست ولایت او ښاروالۍ مسؤلینو خوست میشتو ته په روان کال او په نږدې وختونو کې د نویو سترو پروژو د تطبیق ډاډ ورکړ چې د هغې له جملې څخه د 2 سرکه سړک د 2 اړخیزه لاین د جوړېدو یادونه کولی شو.